د بدخشان ولایت ځایي مسؤلینو خبر ورکړ دی چې دغه ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د سرو زرو د یو کان د نړېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 1 تن ټپي شوی دی. مسؤلین وايي ټپي کس د خواهان ولسوالۍ روغتیايي مرکز ته لیږدول شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو ویلي دي چې دغه وزارت سرپرست وزیر د آذربایجان له ملي سوداګر نورسالوف سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د جوړېدو په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ایکسپانډ کې په یو بیان کې ویلي دي چې روان 2023م کال په افغانستان کې څه باندې 19 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ سبا د جمعې په ورځ د یو ورځنۍ لوبلړۍ پیلېږي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې خپل یوازینۍ ټیسټ لوبه سریلانکا لوبډلې ته بایللې وه. د یادولو وړ ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به له 50 اوریزو لوبو وروسته د 23 اوریزو لوبو لوبلړۍ هم پیل سي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله نامعلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د ټاکنو پر کارکوونکو او ځینې د رایې پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دې وسلوالو بریدونو کې پاکستاني پولیسو او رایې ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو د کره شمیرو په اړه معلومات نه دي ورکول شوي.